السلام علیکم، سلامونه مې واخلئ ملګرو رفتابان یم. یو ځل بیا ستاسو تر څنګه د 2026 کال د 2 تاریخ لا اولنۍ ویډیو ده زما د ویلاګ او را سره سلمان هم دی د یونیورسټۍ نه واپس را روان پیپر شو. نو ما وی چې د 2026 سال په باره کې به د کال په باره کې به د ملګرو سره خبرې وکړو او هغو ته به سلمان خان یو څو نوي شعرونه راوړي هغه به ملګرو ته ووایي په اردو کې یا پښتو کې به ورته ووایي. ها نو ملګرو دغه امید لرو چې ستاسو دا 2026 کال په خوشحالو او په مینه په محبت سره تیر شي. که تاسو وګورئ ملګرو په 2025 کال خو لاړ نو سلمانه ژوند دی روان دی تېرېږي سړی په حساب اړو پوه نه شي. نو هغه شعر دی وایي چې ژوند څه دی بس د منډو سره زغل دی څوک په څه کې څوک په څه کې بس مشغول دی او د دنیا زندگی دغه څو سیکنډه د دنیا زندگی دغه څو سیکنډه چې تېرېږي ای تابانه بس زما سره د هغې دنیا غم دی. نو ملګرو دغه د دنیا زندگی چې دا خو هسې تېرېږي روانه ده نو راځئ چې خپل د هغه دنیا غم وکړو د یو بل سره مینه محبت ورورولي وکړو او سلمان نه بیا شعرونه مو اورو. نو اوس دغه شانته کې د یونیورسټۍ نه روان وو بیا ما وایي چې دې ملګرو ته به ویلاګ شیر کړم. ما ته به ملګرو ته څه ویل غواړي د نوي کال په باره کې او دا شعرونه چې کوم یاد کړل یا به ملګرو ته ووایي. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې تاسو؟ ښه امید لرم ښه به یې. بس نوی کال دی او موږ یونیورسټۍ سټوډنټان یو نو تاسو لپاره یو څو شعرونه مې لیکلي وي ما وایي تاسو سره به شیر کړم. ته وایم چې نیا سال نئی راہیں نیا سفر لے آیا ہے وقت ہمیں پھر خوابوں سے ملایا ہے وقت نے ہمیں پھر نئے خوابوں سے ملایا ہے اور کتابوں کی خوشبو قلم کا ہنر یونیورسٹی نے پھر ہمیں پکارا ہے. ډیر بہترین رائے. جو گزر گیا وہ سبق تھا جو آنے والا ہے وہ اعتبار بن گیا. ډیر خلاینونه دي ارفتابانه یو بل دی چې دعا ہے کہ یہ سال کامیابیاں لائے ہر محنت کو ایک پہچان دلائے ہے پھر کسی درسگاہ میں جہاں خواب حقیقت بننے آتے ہیں. ہم لوٹے ہیں پھر اسی درسگاہ میں ہم لوٹے ہیں پھر اسی درسگاہ میں جہاں خواب حقیقت بننے آتے ہیں. نو سلمان ستا دغه شعر په اردو کې چې تا کوم ووایي نو وایي چې د نوي کال د نوي سفر دپاره نوې لارې راوړي وختونو بیا مونږ میلاو کړو د یو نوي امیدونو سره. نو ملګرو دغه د سلمان د اردو شعرونه او که تاسو وګورئ نوی سال دغه شنې چې په مینه په خوشحالو او په محبت تېر کړو ځکه چې ژوند خو هغه هسې هم تېرېږي. نو سلمان یو بل شعر دی ملګرو ته ووایي. یو بل شعر دی او دا آخري شعر دی چې نیا سال نیا ارادہ ہے یونیورسٹی لوٹنا پھر ایک وعدہ ہے. ملګرو دغه د یونیورسټۍ زندگی وه او سلمان را سره هم دی. غواړم چې ستاسو هم د نوي کال د کوم خواهشونه چې کوم امیدونه چې په خپلې زندګۍ باندې کې په خپل ځان باندې کار وکړئ نو تاسو په مخه لاړ شئ. نو سلمانه هغه وایي چې ځان په مخه بوځئ خپل ځان له چې وخت ورکوئ. نو 2025 کال چې و هغه لاړ نو وایي چې څه وسو هغه اوس راتلونکي وخت چې کوم دی هغې ته به انتظار نه کوئ تېر وخت دپاره سوچ به نه کوئ او اوس چې کوم وي که نه هغه څه کوه. نو اوس هم موږ د یونیورسټۍ نه نو اوس هم موږ د یونیورسټۍ نه را روانو سلمان ته ما چې یو شارټ ویلاګ به جوړ کړو د ملګرو دپاره. نو الله دې تاسو د 2026 کال په خوشحالو سره تېر کړي. نو ډېره مینه او مننه. Happy New Year 2026.